السلام علیکم ملګرو. زه ویم صرف په دې پښتنو به دا غم راځي، په پښتنو به چرته خوشحالي راشي او که نه ټول عمر به د لر او بر پښتانه په سرو سترګو جاړي. دا یو افغانۍ ماشومه ده او د دې د خولې دا وړې وړې خبرې واورئ، سړي له په زړه کې لار کوي، په زړه کې والله زه ډېر زیات خفه کړم. تاسو دا ویډیو وګورئ. څنګه خفه یې؟ ما ته ووایه. ماما پلار مړ دی، وړوکی کور همدا ډوډۍ غواړي. وړوکی کور ډوډۍ غواړي. ډوډۍ نه کور کې؟ نه ډوډۍ وړاکه کور کې شته دی. او پلار؟ پلار وړاکه کور کې ته مړ دی. او مشر څوک نشته مزدورۍ؟ نه نور هم نشته. مشر ورور نشته دی؟ نه. څومره ورځې وشوه چې تاسو کور کې شیان خلاص شوي؟ وړاکه یوه ورځ مونږه ډوډۍ خوړلې. بیګانې څه یې پخ کړی؟ همداسې نه هر څه مړو. شیان نه وخوړل چې؟ نه او وریجې؟ وریجې چې هم نه خورو.